که سر مې د سولې دپاره ځي سر مې د سولې قربان. و ټول افغانستان مسلمان ملت ته د دغه درنو فتحو مبارکي وایو. کابل لا سقوط کړی نه و، خو افغانستان د خپلې معاصرې دورې له تر ټولو لوی بحران سره مخ و. طالبانو په څو ورځو کې د افغانستان ډېر مهم ښارونه یو په بل پسې ونیول. هرات، کندهار، غزني، لشکرګاه، زرنج، فراه، شبرغان، تالقان، فیض آباد او ډېر نور ولایتونه سقوط شول. د جمهوریت جغرافیه ساعت په ساعت کوچنۍ کېدله. له ولایتونو د جګړې، سقوط او د خلکو د وژل کېدو راپورونه راتلل. خو د کابل ډېرو اوسیدونکو لا هم باور نه کاوه چې د 2 لسیزو جمهوریت مرکز به دومره ژر له لاسه ووځي. په واشنګټن کې هم اندېښنې زیاتې سوې وې. د امریکا استخباراتو خپلې نوې ارزونې سپینې ماڼۍ ته سپارلې وې. هغه اټکل چې څو اونۍ مخکې یې ویل کابل ښایي له 30 تر 90 ورځو مقاومت وکړي نور د بدلېدو په حال کې و. امریکا د کابل د سقوط احتمال جدي ګڼلی و. ولسمشر جو بایډن د زرګونو امریکایي سرتیرو د استولو امر وکړ څو د کابل هوایي ډګر خوندي کړي او د سفارت د کارکوونکو د ایستلو عملیات تنظیم کړي. بایډن څو اونۍ مخکې ویلي و موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وو تللي. هغه باور درلود چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خپل هیواد د دفاع مسؤلیت واخلي. خو د ولایتونو چټک سقوط یوه نوې پوښتنه راپورته کړه. آیا د افغانستان امنیتي او سیاسي نظام د دې حالت لپاره چمتو و؟ په کابل کې ژوند لا هم ظاهراً عادي روان و. موټرونه پر سړکونو ګرځېدل، بازارونه خلاص وو، دولتي ادارې فعالې وې. خو د ښار تر دې ظاهري سکون لاندې یوه لویه پوښتنه پټه وه. آیا طالبان رښتیا هم کابل ته رسیږي؟ یو افغانه چې هغه ورځې یې په کابل کې تېرې کړې وې وایي موږ په هغه ورځو کې هم په کار اخته وو او د ولایتو څخه موږ ته د ولایتو سقوط خبرونه راتله، د افغان سرتیرو د وژل کېدو خبرې راتلې، امنیتي وضعیت خراب و. دا ټول خبرې چې موږ اورېدل خو بیا هم چا دا نه منله چې کابل به سقوط پر مخ روان وي یا به کابل دومره ژر د لاسه ولاړ شي. خو دا یوازې د جګړې ویره نه وه، دا د هغه ژوند د له منځه تلو ویره وه چې ډېرو افغانانو په تېرو 20 کلونو کې جوړ کړی و. په ځانګړي ډول ښځې، خبریالانې، د مدني ټولنې فعالان او هغه کسان چې له نړیوالو ادارو سره کار کړی و د راتلونکي په اړه اندېښمن ول. په همدې ساعتونو کې نړیوالو سفارتونو خپلې بیړنۍ طرحې فعالولې. امریکا، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو خپلو اتباعو ته له افغانستانه د وتلو سپارښتنه کړې وه. د امریکا سفارت د خپلو کارکوونکو د ایستلو لپاره چمتوالی نیوه. په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي ځواکونو ځای پر ځای کېدل پیل شول. هغه هوایي ډګر چې څو ورځې وروسته به د نړۍ د ټولو رسنیو د خبرونو لومړی موضوع وي. خو د افغانستان د حکومت په مرکز کې لا هم بحث دا و چې کابل څنګه وساتل سي. د ولسمشر د دفتر پخوانی مشر وحید عمر د جمهوریت د وروستیو ورځو په یادښتونو کې لیکي چې د جمعې په ورځ ولسمشر اشرف غني بیړنۍ امنیتي غونډه راوغوښته. د وحید عمر د روایت له مخې غني غونډې ته وویل دا د پرېکړې شیبه ده. هغه د مقاومت، د کابل د دفاع او تر وروستۍ شیبې د درېدو خبره وکړه. خو په غونډه کې د وضعیت په اړه د ټولو ارزونه یوه نه وه. د وحید عمر په خبره د کورنیو چارو وزیر ډاډ ورکاوه چې د میدان ښار امنیتي کمربند ټینګ دی. خو د ملي امنیت رئیس ضیا سراج پر یوه سپین کاغذ ولیکل دروغ وایي. یوه لنډه جمله د ارګ د وروستیو ساعتونو د فضا یوه مهمه نښه. دا د معلوماتو باور او د وضعیت د ارزونې ترمنځ د ژور اختلاف ښکارندوی کول. وروستیو 48 ساعتو کې سره دې چې امنیتي وضعیت مطلقاً د اندېښنې وړ و، ولې زه په زغرده ویلی شم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د پوځي اړخه سقوط نشو، بلکې جمهوریت د سیاسي ناخوالو
سیاسي ترنګلتیا او د سیاسي نه انډول اندونو د وجې د سقوط سره مخامخ شو. هماغه ماښام ولسمشر غني او د دفاع وزیر بسم الله محمدي بالاحصار ته ولاړل. هلته یو ویډیویي پیغام ثبت سو. د پیغام موضوع د کابل دفاع او د مقاومت خبره وه، خو دا پیغام هیڅکله خپور نه سو. یو پیغام هم په بالاحصار کې ثبت شو د ولسمشر لخوا، چې په هغې کې وزیر د دفاع هم د ولسمشر سره حضور درلوده چې دوی په چورلکه کې لاړل بالاحصار ته، ولې هغه پیغام هم د ځینو نورو ګواښونو په بنسټ باندې د ملي امنیت د هغې وخت د رئیس لخوا نه ولسمشر ته وویل شو چې په هرات کې چې کوم زموږ مسؤلینو د سیاسي او پوځي مسؤلینو هغوی داسې د حصارت په ډول باندې هلته وو. سبا سهار په ارګ کې یو مهم بدلون راغلی و. هغه پیغام چې د مقاومت په نوم ثبت شوی و نور د خپرېدو لپاره نه و. پر ځای ولسمشر غني د یوه سیاسي حل خبره مطرح کړه. وحید عمر ویلي د ارګ دننه لحن یوازې په 24 ساعتونو کې بدل شوی و. هغه څه چې یوه ورځ مخکې د مقاومت خبره وه اوس د سیاسي جوړجاړي په لور تلله. په همدې وخت کې یو شمېر سیاسي مشران ارګ ته ورغلل. حامد کرزی، عبدالله، محمد کریم خلیلي، محمد محقق او یونس قانوني د راتلونکي په اړه خبرې کولې. د وحید عمر د روایت له مخې په دې غونډه کې د جګړې او مقاومت پر ځای د یوې بلې موضوع خبرې ډېرې وې. څنګه په کابل کې د وینې تویېدو مخه ونیول سي. د کابل د سقوط نښې یوازې په ارګ کې نه وې. په ښار کې هم خلک د نامعلوم سبا لپاره چمتو کېدل. د بانکونو مخې ته کتارونه جوړ سول. خلکو خپلې پیسې ایستلې. ډېر ویرېدل چې که وضعیت خراب سي شاید بانکونه وتړل سي. د پاسپورټ ریاست مخې ته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته سوه. خلکو غوښتل د وتلو یوه لاره پیدا کړي. خلکو ظاهرا خپل ژوند ډېر عادي مخته بیوه، خو بیا هم د خلکو په څیرو کې، د خلکو په چلند کې، د خلکو په خبرو کې هغه ویر او هغه ترس موجود و چې د دې سره به څه کېږي، د کابل راتلونکی به څنګه وي، آیا کابل به سقوط کوي که یا. خو هغه څه چې څو ساعته وروسته به یې نړۍ وویني لا نه و پیښ سوي. هوایي ډګر لا د خلکو په وروستي تمځای نه و بدل سوی. هغه صحنې وروسته رامنځته سوې کله چې کابل سقوط وکړ. د اګست 15 سهار کابل له یوې بېخوبه شپې وروسته راویښ سو. شپه د اوازو، چورلکو، ډزو او بې باورۍ شپه وه. د ښار په بېلابېلو برخو کې بېلابېل خبرونه خپرېدل. چا ویل طالبان د کابل دروازو ته رسېدلي دي، چا ویل جګړه به پیل سي، چا ویل حکومت به لا مقاومت وکړي، خو لا هم هیڅ رسمي اعلان نه و سوی. په ارګ کې ولسمشر اشرف غني خپله ورځ د معمول په څیر پیل کړه. وحید عمر ویلي دي غني غوښتل خلکو ته وښیي چې حکومت لا هم فعال دی. هغه غوښتل د بې ځایه سویو کورنیو یوه کمپ ته ورسي، خو امنیتي سلاکارانو دا سفر مناسب ونه باله. پر ځای د کابینې د بیړنۍ غونډې وړاندیز وسو، خو دا غونډه جوړه نه سوه. په همدې وخت کې د کابل د راتلونکي په اړه سیاسي خبرې روانې وې. د انتقال، سیاسي حل او د وینې تویېدو د مخنیوي هڅې کېدې، خو د ښار وضعیت له سیاسي خبرو ډېر چټک بدلېده. هر ساعت نوي معلومات راتلل. تر غرمې مخکې په کابل کې د ډزو غږونه واورېدل سول. په ارګ کې اندېښنه زیاته سوه. لومړني راپورونه دا و چې طالبان ښایي ښار ته ننوتلي وي، خو څو شېبې وروسته طالبانو وویل چې دوی لا هم ښار ته نه دي داخل سوي، خو د خلکو باور نور کمزوری سوی و. د کابل په کوڅو کې یو بل حالت پیل سو. خلکو هڅه کوله ځانونه خپل کورونو ته ورسوي. ځینو د کار ځایونه پرېښودل، ځینو هڅه کوله له ښار څخه ووځي. هغه ویره چې څو ورځې یوازې په خبرو کې وه اوس د خلکو په حرکتونو کې ښکاره سوې وه. کله چې موږ دفتر نه ووتو، که تاسو لیدلی وای د خلکو هغه وحشت چې هر څوک هرې خوا ته ځغاستل، هیڅوک دې نه پوهېدل چې موټر به اخلي یا به بایسکل اخلي، بس ټول کې یو وحشت و. د هغې ورځې تر ټولو سخته شیبه دا وه چې خلک یوازې له یوه ښاره نه تښتېدل، دوی له یوه نامعلوم راتلونکي څخه تښتېدل.
په ارګ کې هم وضعیت بدل شوی و. کارکوونکو د وتلو لارې لټولې. د امنیتي ادارو ترمنځ اړیکې سختې سوي وې. وحید عمر ویلي دي په لومړي سر کې داسې انګېرل کېدل چې طالبان ښار ته داخل سوي دي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر اعلان وکړ چې د دوی ځواکونه لا کابل ته نه دي داخل سوي. په همدې وخت کې ولسمشر غني پرېکړه وکړه چې له کورنیو چارو او ملي امنیت له چارواکو سره خپلې ټلیفوني خبرې ثبت او خپرې کړي. هدف دا و چې خلکو ته وښیي حکومت لا هم فعال دی. خو د وحید عمر په وینا حتی په ارګ کې ناستو کسانو ته هم دا خبرې ډاډ ورنه کړ. د ورځې له تېرېدو سره ارګ ورو ورو تشېده. وحید عمر وایي کله چې هغه د امنیت شورا ودانۍ ته ولاړ هلته نور لوړپوړي چارواکي نه وو. هغه لیکي نور پوه سوم چې حکومت عملاً پای ته رسېدلی دی. دا هغه شیبه وه چې د نظام د سقوط احساس د ارګ تر دیوالونو هم ورسېد. تر هغه لحظې پورې چې کابل سقوط کوو هم ما باور نشو کولی چې کابل دې سقوط. افغان وسلوال او دغه واک او ځواک درلوده چې د کابل نه په کلکه دفاع وکړي او وشي کولی چې کابل مدافع کړي. اشرف غني ارګ پرېښود. رئیس جمهور پیشین د افغانستان پخواني ولسمشر افغانستان پرېښود. هیواد او خلک یې په داسې وضعیت کې پرېښودل. خدای به ورسره محاسبه وکړي او خلک به هم خپل قضاوت وکړي. د هغه د وتلو په لومړیو شیبو کې لا هم روښانه نه وه چې دا سفر د کوم هدف لپاره دی. ځینو فکر کاوه شاید د دفاع وزارت یا بل ځای ته ولاړ سي، خو وروسته څرګنده سوه چې ولسمشر له هیواده وتلی دی. وحید عمر ویلي دي تر وروستۍ شیبې پورې ډېر کسان نه پوهېدل چې دا د حکومت پرېښودل دي. د ولسمشر له وتلو وروسته د دولت د پاتېدو وروستۍ نښې هم ختمې سوې. امنیتي ځواکونه له ځینو پوستو ووتل، ادارې بې سرپرسته سوې او طالبان کابل ته داخل سول. د مازدیګر تر پایه طالبان ارګ ته ننوتل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت 20 کلنه دوره پای ته ورسېده. هغه نظام چې د نړیوالو په میلیارډونو ډالرو زرګونو افغان سرتیرو په قربانیو او 20 کلونو هڅو پر بنسټ جوړ شوی و په 2 ساعتونو کې ونړېد. ډېره سخته شیبه دا وه چې زموږ یو تعداد ټپیان په روغتونونو کې وو، یو تعداد ټپیان او ځواکونه په داسې حالت کې وو چې هغوی موږ نشو سره راټولولی او هغه سخترین حالت یې همدغه و چې د یوې 20 کلنې دورې زیار او هڅې او قربانۍ په ډېر لنډ وخت کې په سیند لاوښوې او هر څه موږ د لاسه ورکړل. کله چې د جمهوریت د سقوط خبر خپور سو زرګونه خلک د کابل هوایي ډګر په لور روان سول. هماغه هوایي ډګر چې څو ورځې مخکې یوازې د تخلیه مرکز و، اوس د زرګونو افغانانو د ژغورنې وروستی امید ګرځېدلی و. ماشومان، ښځې، ځوانان، پخواني دولتي کارکوونکي او هغه کسان چې له تېر 20 کلن نظام سره یې تړاو درلود ټولو د وتلو هڅه کوله. د جمهوریت وروستي 48 ساعته یوازې د یوه حکومت د پای کیسه نه وه. دا د پرېکړو، اختلافاتو، سیاسي کمزورۍ، د خلکو د وېرې او ورځني ژوند د ناڅاپي بدلون کیسه وه. تر اوسه هم د دې پوښتنې په اړه بېلابېل روایتونه شته. آیا جمهوریت له پوځي اړخه سقوط سو؟ که سیاسي پرېکړو یې د سقوط زمینه برابره کړه؟ آیا د ژغورلو فرصت موجود و که سقوط له مخکې لا حتمي سوی و؟ خو یوه خبره روښانه ده، د 2021 کال د اګست 15 د افغانستان په معاصر تاریخ کې هغه ورځ وه چې د میلیونونو خلکو ژوند یې بدل کړ.